سلامونه مینه او درنښت ګلونو لیدونکو وخت مو په خیر هیله مند یم روغ او جوړ اوسئ او بیا هم تاسو ټول ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم حسینه همدرد یوټیوب چینل ته هیله مند یم چې یوټیوب مو سبسکرایب کړی وي که چیرې مو نه وي سبسکرایب کړی دا اوس د سبسکرایب بټنه کېکاږئ ورسره زنګولې ته هم ترنګ یو فشار ورکړئ ګلونو لیدونکو د دې لپاره چې راتلونکي کې هر کله زه خپرونه اپلوډ کوم تاسو ته په ډېر ساده او اسانه بڼه راسي او تاسې هم لیدونکي اوسئ لیدونکو بیا هم یو نوې او ډېره زیاته ځانګړې خپرونه ده د خوښیو څخه ډک خوشحاله شیبې او له مسکا څخه ډکې شیبې به په دغه خپرونه کې تاسو ته درښیم مخکینی ویډیو ته کې مې ویلي وو تاسو ته چې زموږ مسافر را روان دي خوشبختانه هغه ورځ راورسېدله هغه شپه راورسېدله چې سبا ته زموږ مسافر راځي او موږ نن د زړه له کومې ورته خوشحاله یو او کوشش کوو چې یو د ښه راغلاست لپاره یو کوچنی لمانځنه ورته وکړو ګر چې د خپلو عزیزانو او دوستانو لپاره که هر څومره هم وکړو بیا هم کمه ده ولې هغه څه چې کولی مو شولی نو هغه به ورته په نظر کې ونیسو راسره مل اوسئ ویډیو تر پای راسره وګورئ بېلابېلې برخې به وي دا چې مسافر مو څوک دی له کوم ځای راځي او هغه د راتګ سنه یې هغه مسافر چې وروسته له څو کلونو څخه خویندې ورونه مور اولادونه او ورېرونه او خورزیو دا ټول یو بل سره ویني دا چې کوم احساس دی زه به په همدغه ویډیو کې تاسو ته هغه احساس در وښیم راسره مل اوسئ او د ویډیو لیدونکي تر پای شیبو پورې اوسئ خصوصا ګلون لیدونکو بیا هم ښه راغلاست
په پکه باندې جنگ د خبره په دې کې د دې لپاره چې که پکه ولګېږي زما د ویډیو ته مزاحمت کېږي غږ یې خراب راځي که پکه ونه لګېږي دلته چې کوم مسلمانان ناست دي دا نو سوځي په دې د اسد میاشتې په ګرمۍ کې او دا هم زما ظلم لیوره ښځه یم نو دا څه خو بعضې وکړم د موقع نه په استفادې سره ګلونو لیدونکو ومو غوښتل چې دغه د میلمنو کوټه چې دا لږ څه رنګینه کړو لږ څه متفاوته کړو او ما خو تاسو ته ویلي چې ډېر متفاوتې برخې به په دغه ویډیو کې وي نو راسره مل اوسئ او تر دې دمه مو تاسې ولیدل چې ما قیس جان او د دې تر څنګ فیصل جان نور نو مینه جانې منیجه جانې په ګډه سره مو دغه سټیج جوړ کړ او سټیج ورته وایي یا سټیج ورته ویلی سو د دې تر څنګ ده چې د میز به څه په درد وخوري نور څه چمتوالی لرو نو ویډیو راسره وګورئ او ښایسته نظرونه مو هم راسره شریک کړئ که مسافر یاستئ تاسې هغه وخت چې کابل ته راغلي وئ یا خپلو کورنیو ته راغلي وئ خپل خاطرې راسره شریکې کړئ هغه کسان هم چې مسافر را روان دي ورته په تمه دي هغوی دې هم ښکلې خاطرې راسره شریکې کړي چې څه احساس لرئ ونه وایه چې دا مې ول داسې کوکې خو د اوس به زه کار اسانه کړم مجیب جان به راسي د میز به تل کړي خبره خلاصه هر څوک د خپل کار مخې ته یوسي نو راسره مل اوسئ ګلونو لیدونکو نورې برخې هم لرو د مهربانه رب په سپېڅلي نامه د ویډیو په دوام ګلونو لیدونکو قدرمنو اورېدونکو ښه راغلاست تاسې ټولو ته هیله مند یم روغ و جوړ اوسئ شپه تېره شوله تر دې دمه مو چې څومره ویډیو ولیدله هغه شپه وه نو چې مونږ لاړو او لږ څه چمتوالی به ونیول بېرته د شپې کور ته راغللو په لاره نو ټول ځایونو کې لیدونکو برق نه وه تپه تیاره وه نو هېڅ داسې ښکلې فضا مې د بهر ونه لیدله چې تاسو ته ویډیو واخلم پرې مې ښودله ما زه سهار چې لاړم هسې هم سړکونه صاف وي او ډېر وخته مو یې کور حرکت کېږي تاسو درکړم څو بجې ده څو دي تاسو ورته وینئ 9:10 دقیقې دي یعنې فکر وکړئ تاسې هر څه وکړئ چې زه څه وخت د خوب راویښه سوې او څه وخت مې ځان اماده کړی ده اوس روان یو یعنې وروسته د سهار لمانځه نه مو قیجان خوب نه ده کړی قیجان به لږ څه ستړي مه شوي ځکه چې د خپرونې د پیل تر اوسه هېڅ ستړي مشي نه ده کړی بیا به نورې قصې وکړو ځکه سړک صاف دی بیروبار نشته نو زر شاید ورسیږو سلام دوستان عزیز خدا کنه جور صحتمند باشید ما روان هستیم میریم طرف میدان هوایی و یکی میه باز شما گرنده باشید البته لیدونکو ما میدان ته نه بیا خپل میدان ته ځي زه دلته اوس کته کېږم یعنې د قیجان نه د ما مسؤلیت ډېر زیات دی زه ځم سپیشل چمتوالی نیسو د مینې منیژې سره او قیجان هم له خیره مستقیم ځي میدان ته تمام اوسئ منتظر باشید دیگه و احتیاط کنی من از این کمک زیاد شده ما مریض شدیم فعلا دور از جانتان که دیگه مشکل نیست یک دکام هستم از خاطر از اینکه برقا میره میه کمک گرمی می باشه ما ایسی رو روشن کردیم دیگه علت از امو بود که مریض کردیم خودم بله شاید هم اساسیت وی زه خو هم لیدم که فصلی اساسیت بوی زه نپوهیږم کنه قیجان په اسانۍ نه مریضېږي الله پاک دې جوړ روغ کړي او خداوند هم مریضا رو شفا بده ما همیشه دعا میکنیم شما به ما دعا کنیم و به شما دعاگویتان هستیم داریم دیگه طرف میدان هوایی میریم بله زه به کاملا تاو کوم او تاسو به د ښکلې فضا او ښکلی ځای در وښیم لیدونکو دومره وخته راوتلي چې خلک په دې وخت کې ورزش کوي موږ روان یو له خیره میدان ته ماشاءالله نو ډېر کم وخت کې موږ د سړکونه داسې فرصتي پیدا کولی سو کاش که همیشه هم فرصت باشه څو دقیقو کې راورسېدلو قیجان تقریبا دیگه 3 دقیقه میشه بله لیدونکو ملتیا مو وکړئ لیدونکو ما همیشه ډېری کله دغه سړک نه تاسو ته ویډیو اخیستې ده د مکرویانو بازار دی څه ګڼه ګوڼه او بیروبار پکې وي اوس نه ګورئ دومره سهار وخته دی چې داسې فرصتي دی یو دغه کاکا نه وي دواړه ورزش ته راوتلي دي څه جوړه ده ماشاءالله نور نو روان یو له خیره
او د ونو په سر نه وای چې مر راختلی دی طلوع د لمر څومره یو ښکلی تصویر یې جوړ کړی. تاسو هم کولی شئ چې سبایي وخته پاڅېږئ او ورزش لپاره ځکه ورزش ډېر ګټه کوي، هم د روغتیا لپاره چې همیشه به صحتمند اوسئ، هم خپل صحت لپاره چې وجود د مقاومت پورته کېږي. نو سبایي دا فضا هم لږ ډېر پاکي، د موټر دود څخه او خاورې څخه بد هم نه وي دومره. نو کولی شئ سبایي وخته چې لمونځ وکړه پاڅېږئ، همداسې یو 10 دقیقې یا 20 دقیقې لپاره یو قدم ووهئ، هر منطقه کې اوسئ تاسو. نو یو خاص لذت هم لري او هم د وجود سلامتي، هم ثواب، هم خرما. بالکل بالکل قدرمن لیدونکو، ورو راورسېدلو له خیره دم لکه چې مسافر چیرې روان دي. موږ مسافر راځي او د خلک مسافر دي. ملتیا مو وکړئ ګلونو. دروازه کوچه قلبت. دکاندار از خواب بیدار کردیم، نانوایی والا از خواب بیدار کردیم، نان پخته کرد که متر شد ازش سرم حال دویده پس رفت خانه بخیر. دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشه. میمانای ما رسید بخیر. از طرف میدان حرکت کردیم میریم طرف خانه بخیر. دوستای عزیز، میمانان ما بخیر رسید. دیگه منتظر دیگران هستیم باش که بین باز بخیر حرکت میکنیم.
ختیز میره بچه. لیدونکو بالاخره هر چیزی را ورسیدیم که زمون ټول چمتووالی بشپړ شه او یو ښایسته او خوندور کیک ترڅنګ یو سباني ناري لپاره مو چمتووالی ونیوه. نو تاسو هم راسره مل اوسئ. زه منیجه جان او مینه جان سره له خوښې بیبي مې ببو جانې په کور کې او زړونه مو چې ډب 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 کوي چې څه وخت به له خیر هغوی را ورسېږي. نشست کړی او تحریم نشست کړی دی. موږ هم یوازې منتظر یو چې په خیر سره را ورسېږي او ورسو لاندې وګورو چې قدرمن مېلمانه مو راځي څوک څوک دي او څه احساسات دي هغه وخت. نو دا اوس خو ډېر ټول په احساساتو کې راغلي ځکه چې د هر چا د کورنۍ غړي حتما مسافر دي، خویندې، ورونه، اولادونه یا هم والدین، پلار و مور. نو زه ډاډه یم چې ډېر ځل د خوښۍ احساس وي. په ځانګړې توګه ما ته خو ډېر ځل د خوښۍ احساس دی چې وروسته له واده زه په اولین ځل دا کسان وینم. ما یوازې یو ځل لیدلی دي، هغه هم یو نفر یې، نور نو هېڅوک مې نه لیدلي، کورنۍ سره نه یم آشنا. خو ډېره نو د خوښۍ احساس لرم چې په لومړي ځل زه وینم، هغه هم چې د مسافرۍ نه په خیر راځي. نو ملتیا مو وکړئ، منتظر اوسئ انشاءالله او ویډیو دوام لري.